15 لاملونه چې ستاسو کونه خارښ کوي. د کونې خارښ واقعا ډیر شرمونکی او دردونکی وي او ممکن چې هر انسان له دې ستونزې سره مخ شي. داسې ډیرې وجې کیدلی شي چې د انسان کونه خارښ کوي. په همدې اساس د امریکا د څیړنو ادارې څیړنه کړې ده او دا یې ثابته کړې ده چې په امریکا کې د 15% خلکو کونه خارښ کوي. د مختلفو لاملونو په وجه د انسان کونه خارښ کوي چې د هغو څخه مهم لاملونه یې د ناپاکي دي. موږ په دې نننۍ ویډیو کې د کونې د خارښ 15 دلیلونه له تاسو سره شریک کوو. له موږ سره اوسئ او زموږ ویډیو تر پایه وګورئ. له دې نه مخکې چې ویډیو پر مخ بوځو، له تاسو ټولو نویو ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. نو اوس راځو خپلې موضوع ته او له تاسو سره د کونې د خارښ هغه 15 لاملونه شریکوو. اول، د کونې نه وینځل او نه پاکول. یو امریکایي متخصص ډاکټر وایي چې د کونې په سمه توګه نه پاکول او یا نه وچول د کونې د خارښ باعث ګرځي. هغه وایي چې کونه باید اول سمه پاکه شي او بیا په صحیح توګه وچه شي. دویم، د ټیشو پیپر ناسمه استفاده. بعضی خلک دي چې د مرطوب یا لوند تشناب کاغذ څخه استفاده کوي، د کوم له وجې چې د کونې خارښ نور هم زیاتېدی شي. امریکایي متخصص ګری ګورډن وایي چې ډیر خلک دي چې د مرطوب تشناب کاغذ سره حساسیت لري. دریم، د ترخو او یا مرچو لرونکو خواړو خوړل. کایل سټایلر امریکایي متخصص وایي چې د ترخو خوړو خوړل هم د کونې د خارښ باعث ګرځي. مرچکي، رومي بانجان او کافي هغه خواړه دي چې د انسان د کونې د خارښ یا سوزش باعث ګرځي. څلورم، په کونه کې رطوبت یا لوندوالی. کایل سټایلر امریکایي متخصص وایي چې امکان لري کونه ډیر رطوبت یا لوندوالی تولید کړي چې همدا لوندوالی هم د کونې د خارښ باعث ګرځي. په وړي کې دا خبره عادي ده چې د انسان کونه خوله وکړي او باید وایي چې د حمام څخه وروسته کونه باید په کامل ډول سره وچه شي. پنځم، تاسو د بواسیرو په مرض اخته یې. د کونې په داخل یا د کونې په بیروني حصه کې غوټې یا دانې پیدا کولو ته بواسیر وایي چې دغه دانې یا غوټې هم د انسان د کونې د خارښ باعث ګرځېدلی شي. د دغه خارښ په علاج کې پرهیز او د کریمونو استعمالول کومک کولی شي او یا هم باید د متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. مننه چې ویډیو مو تر پایه را سره وکتله.